بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و نهایت بارحم. سلام و احترامات خدمت تقدیم شما شاگرد عزیز و نازنین میکنم. امیدوار هستم تا مجبور و سرحال باشین و روز زیبایی را آغاز کرده باشین. شاگرد عزیز، امید دارم درس گذشته دیدتان که در رابطه با مادر بود به شکل درست یاد گرفته باشین و کارخانگیش هم به شکل منظم انجام داده باشین. بیاین شاگرد عزیز، امروز درس جدید داریم ما که درس 18 داریم. عنوان درس ما است وطن، که با هم یک جا بخوانیم ببینیم که در مورد وطن در کتاب ما چه گفتنی هایی داره و ما چه قسم وطن خود بشناسیم و کدام مسئولیت ها را در قبال وطن خود داشته باشیم. گران زکان که یا زلبیا هم ز خپل سلامونه و احترامات است. ګران او خواږه زکان که تورنده کوم هیله مند امتدی د مروغ او جوړ اوسیږي او د خوشحالۍ ډکه ورځ مو پیل کړې اوسیږي. ګران زکان که هیله لرم چې تاسو تیر شوی درس چې په دری کې د مور په هکله او په سمه توګه مو زده کړی اوسیږي، کورنۍ دنده په منظمه شکل سرته رسول اوسیږي. نو راځئ ګرانو زده کوونکو، موږ خپل نننی نوی درس چې 18 لوست ده او عنوان د درس د موږ د هیواد چې په دری کې ورته وطن ویل کېږي په ګډه سره ولولو. وګورو چې کتاب کې موږ ته د هیواد په هکله څه شی ویلي دي او موږ سره خپل وطن وپېژنو او کوم مسئولیتونه د هیواد په مقابل کې ولرو. نو ګرانو زده کوونکو، لار بسو د کتاب لور ته. خب شاگرد عزیز، میریم به طرف هدف از درس ما. ببینیم که هدف از درس ما چیست. هدف از درس ما خواندن، نوشتن، محاوره، ترکیب و تجزیه کلمه ها. شاگرد عزیز، علاوه بر اینکه ما درس باید به خواندن هم یاد داشته باشیم، باید به نوشته هم یاد داشته باشیم. این درس ما که در مورد وطن است باید بتونیم با او صحبت هم کنیم، یعنی محاوره هم کنیم و ترکیب و تجزیه کلمه است که در فعالیت آمده او را هم باید ما چی کنیم بدانیم. پس شاگرد عزیز، میریم به طرف پرسش ها. اینجا یک پرسش از بین یک جا با هم کنیم. پرسش اولی است که در تصویر چی را میبینید؟ شاگرد عزیز، شما در تصویر میبینید که نقشه افغانستان است. این تصویری که شما میبینید شاگرد عزیز، این نقشه افغانستان است. هر وطن، هر مملکت از خود نقشه می داشته باشه شاگرد عزیز، که در نقشه جای ولایت که یک وطن یعنی متشکل از ولایت می باشه او را هم در می ولایت آورده و جایش چی میکنه؟ نشانی میکنه که چقدر مثلا کابل از تا جلال آباد یا تا دیگه ولایت چقدر فاصله داره. ایره به ما چی میکنه؟ ایره به ما مشخص میکنه و این هم نشان ده. این هم در تصویر که شما میبینین این نقشه افغانستان میباشه. سوال دوم ما است که شاگرد عزیز، آیا وطن خود را دوست دارید؟ طبعا شاگرد عزیز، ما وطن کلان شدیم. وطن حیثیت مادر داره، باید خدمات هم برش انجام بدیم. پس ما بدون دوری از وطن بسیار به ما مشکل است. قسمی که ما از مادر دور بودن نمیتونیم، از وطن هم دور بودن نمیتونیم و ما با وطن خود بسیار زیاد دوست می‌داشته باشیم. همچنین شاگرد عزیز، سوال سومی است که کدام میوه ها در وطن ما پیدا میشه؟ شاگرد عزیز، وطن ما دارای میوه های بسیار فراوان و بهترین میوه ها می داشته باشه که حتی بر علاوه از که خود به خود مردم ما عرضه میکنه، به خارج هم ما صادرات داریم، چون که بسیار میوه شیرین و خوب می داشته باشه که میوه های هر قسم میوه می باشه، مانند انگور، انار، قندهار که بسیار زیاد مشهور می باشه، انگور شمال، طرف های شمال شاگرد عزیز، و همچنین آلوبالو، زردالو، این همه شامل چی میشه؟ شامل میوه ها می باشه که به صدها قسم میوه ها کشور ما داره و با هم صادر میکنه که این به وطن بسیار زیاد کمک میکنه، اقتصاد وطن ما را چی میکنه؟ بلند میبره. نگران زکان کلار بسو درس موخه تا وګورو چې درس موخه کې موږ ته شریک کړی. د درس موخه ویل، لیکل، محاوره، ترکیب او تجزیه د کلمو. د ګران زکان کو د دې ترڅنګ چې موږ د درس د مخ ولولو باید لیکل هم پرې وکړو، محاوره یعنی خبره اترې هم د وطن پاک لکو، او ګران زکان کو ترکیب او تجزیه چې موږ باید په فعالیت کې راغلي د باندې هم باید وشو. نو لار بسو پوښتنه ته ګران زکان کوله پوښتنه ده چې تاسو په انځور کې څه شی وینئ؟ ګران زکان کو تاسو په انځور کې وینئ چې دلته نقشه ده د افغانستان نقشه ده. ګران زکان کو نقشه موږ ته دا راښیي چې یو هیواد څو ولایتونه لري او د هغه ولایتو موقعیتونه موږ ته ښیي، لکه کابل تر جلال آباد پورې ګران زکان کو څونه لاره لري هغه موږ ته مشخصه کړي. نو نقشه د دغه ولایتو ښودونکې ده چې دا هم د افغانستان نقشه ده او هر هیواد ځان ته ځانګړې نقشه لري. او دومره پوښتنه ګران زده کوونکو دا چې آیا موږ خپل وطن سره مینه ولرو؟ طبعا ګران زده کوونکو، موږ خپل وطن سره مینه لرو، ځکه وطن د مور حیثیت لري. همالته موږ لوی شوي یو، د اوبو د هوا نه ورته استفاده کړې. نو څنګه چې موږ د مور نه لرې نسو اوسېدلی، د وطن نه هم لرې نسو اوسېدلی، او باید د وطن په مقابل کې کوم خدمات چې دي هغه باید موږ سرته ورسو. درېیمه پوښتنه ګران زده کوونکو دا ده چې کومو میوې زموږ په وطن کې پیدا کېږي؟ ګران زده کوونکو، شاید په دې تاسې هم پوه سئ، زموږ وطن ډېرې خوږې او مزهدارې میوې لري چې دونه زیاتې میوې لري ګران زده کوونکو، او ډېرې ښې میوې چې حتی د موږ وطن د خارج مملکتو ته هم شکل صادر کوي، یعنی لیږي. او ګران زده کوونکو، د میوو لیږل بل هیواد ته د هیواد په اقتصاد کې ډېر زیات مهم رول لري او د هیواد هغه اقتصاد کچه چه شی کوي؟ لوړوي. نو شاگرد عزیز، میریم به طرف درس خود که عنوان درس ماست وطن. ببینیم که در مورد وطن در کتاب ما چی گفته. در متن درس با ما گفته که وطن ما افغانستان است. زموږ وطن افغانستان دی.
وطن ما خانه ماست. زموږ وطن زموږ کور دی. ما وطن خود را دوست داریم. موږ خپل وطن سره مینه لرو. نو ګرانو زده کوونکو هیله مند یم د دې درس په متن باندې پوه شوي اوسئ. موږ ته دلته هم ویل چې زموږ وطن کوم ځای ده؟ افغانستان ده. موږ باید وطن لکه خپل کور اوسیږي. نو ګرانو زده کوونکو ما دلته تاسو ته د دې درس لغات ویستل دي تر څو تاسې که کومه ستونزه پکې لرئ په دري ژبه یې نسئ ویلی، په اول پښتو ژبه پوه سئ، بیا په دري، تر څو تاسې اوس کولی د وطن په هکله په دري ژبه خبرې وکړئ. عنوان هم څه شی و ګرانو زده کوونکو؟ وطن. وطن په پښتو ژبه کې ورته څه شی ویل کېږي؟ هیواد. دوم عنوان هم څه شی و؟ وبخښئ، عنوان دوم لغت خود، یعنی خپل. موږ دلته ویلي چې وطن ما وطن خود را. خود دلته ګرانه زده کوونکو یعنی خپل، یعنی موږ د خپل وطن سره څه لرو؟ مینه لرو. خود یعنی خپل، خانه ما یعنی زموږ کور. چې دلته موږ ته ویلي چې وطن ما خانه ماست، یعنی زموږ هیواد زموږ وطن ده. نو ګرانه زده کوونکو هیله مند یم په دې دا متن په دري او په پښتو ژبه زده کړي اوسیږي. گران زکان کلا بس فعالیت و نقطه. شاگرد عزیز میریم به طرف فعالیت و ما گفتم متن درس با آواز بلند بخوانین. شاگرد عزیز من متن درس براتون با آواز بلند خواندم، شما هم متن درس با آواز بلند بخوانین تا بیشتر در مورد وطنتان بدانیم. و همچنین شاگرد عزیز فعالیت دیگه ما با ما گفته کلمه های هم شکل زیر در کتابچه‌تان بنویسید و با یکدیگر وصل کنید. شاگرد عزیز کلمه ها را داده، کلمه های هم شکل است با ما داده، ما هم شکلش چی میکنیم؟ توسط یک تیر با هم چی میکنیم؟ وصل میکنیم. گران زکان کلا بس فعالیتو که بخوانین ولا بنویسید. یعنی ویلی کده ویل د درس متن په لوړ اواز تاسو لولئ. او ګران زده کوونکو بل فعالیت ما تاسو د درس متن په لوړ اواز ولوست، تاسو هم د متن په لوړ اواز ځان سره وایئ تر څو تاسو په دري ژبه اوسئ کولی د وطن په هکله خبرې کوئ. بله کورنۍ دنده هم ګرانو زده کوونکو لاندینۍ کلمې هم شکله کلمې به تاسو خپل په کتابچو کې لیکئ او چې یو بل سره به یې څه شی کوئ؟ وصلوئ. چې ما تاسو دا پر تخته لیکلي یو ځای یو بل سره به وکړو. شاگرد عزیز این چندین درس است که ما کلمه های هم شکل میخوانیم. شما هم در درس گذشته کلمه های هم شکل خواندین و اگر فراموشتان شده باشه با خواندن درس انشالله که دوباره بایدتان بیاید. شاگرد عزیز کلمه های هم شکل ما خواندیم. کلمه هم شکل کلمه های را گوید که از لحاظ نوشتاری که یک مثال هم با ما داده مانند کو در کتاب کار کرده، از لحاظ نوشتاری که و از لحاظ حروف و از لحاظ شکل و از لحاظ خواندن با هم چی باشه؟ یک رقم باشه. یعنی تو نیست که کو باشه متریش ببرم با مشهور. هم از لحاظ تلفظ فرق داره، هم از لحاظ نوشتاری. امیره چی پسی کلمه های هم شکل گفته نمیشه که یک رقم باشه از لحاظ نوشتاری و تلفظ. امور چی میگه؟ کلمه های هم شکل. پس بیان که اینا با هم چی کنیم؟ وصل کنیم. مانند کو که با کو چی شده؟ وصل. وطن میبریم به مشهور. به مشهور میبریم. شاگرد عزیز آفرین. به کجا میبریم؟ مشهور خو هیچ نه شکلش یک رقم است نه از لحاظ تلفظ. این به وطن میاریم. به وطن میاریم. مشهوره. این حال مشهوره به کجا میبریم؟ آفرین به مشهور میبریم چون هم شکل است. تربوزه به تربوز میبریم. شاگرد عزیز امیدوار هستم کلمه های هم شکل اگر فراموشتان شده باشه دوباره بهتان آمده باشه. ګرانو زده کوونکو دا د مونږ څوام درس ده چې مونږ پکې دا فعالیت وایو چې هم شکل کلمې مونږ په تیر درسو کې هم شکل کلمې ویلي. هیله مند یم چې له یادم نه وتې، که له یادم ویستلي نو ننني درس سره به بیرته په یاد سي. تاسې توجه او پاملرنه وکړئ چې تر څو بیرته په یاد سي. نو ګرانو زده کوونکو مونږ ویلې هم شکل کلمې هغه کلمې ته ویل کېږي چې د تلفظ له لحاظه د لیکلو له لحاظه څه شی اوسېږي؟ یو رقم اوسېږي. د حروفو له لحاظه یا د تورو له لحاظه لکه کو یعنی ګران زده کوونکو پښتو کې ورته غر ویل کېږي. وطن خو هیواد ده. مشهور خو یعنی مشهور. تربوز هم هغه ته ویل کېږي. هندوانه ګران زده کوونکو تربوز په پښتو کې هندوانه ده چې یو میوه ده. نو ګران زده کوونکو ګورئ موږ ته کو له کو سره وصل کړی، تیرې کو ته راوستی ځکه چې هم د ګورئ کو هم د تلفظ نه یو رقم دی، هم د لیکلو له لحاظه. زو وطن ته. وطن چېرته وړو؟ وطن تربوز ته وړو. تربوز ته وړو ګران زده کوونکو. آفرین. تربوز ته نه وړو ځکه تربوز خو یو هم شکله نه ده. چېرته وړو؟ وطن ته یې راوړو. همداسې ګران زده کوونکو مشهور ده. مشهور ته وړو. تربوز ده. تربوز ته وړو چې همدغه ته څه ویل کېږي؟ هم شکله کلمې. نو ګران زده کوونکو هیله مند یم چې هم شکله کلمې بیرته په یاد راغلی اوسیږي. شاگرد عزیز میریم به فعالیت دیگه. ما تصویرهای زیر را ببینیم و در مورد هر یک آن جمله بنویسید. شاگرد عزیز شما تصویر میبینید. تصویر اول از میوه است. شاگرد عزیز میوه های بسیار زیاد در اینجا ماندگی است و ما میتونیم برای چی کنیم؟ یک نظر به تصویر جمله میسازیم. ما میتونیم به این تصویر که میوه هاست و باید کلمه میوه در جمله ما باید بیاید، ما میتونیم بگوییم که وطن ما میوه های بسیار خوشمزه دارد. و هم تصویر پهلوی شاگرد عزیز از یک تصویر مسجد است که شما هم میبینید. ما میتونیم بگیم که مسجد جای عبادت کردن و نماز خواندن است.
و همچنان شاگرد عزیز تصویر سوم از کوس که شما هم میبینین. ما میتونیم با این تصویر که جمله جور کنیم، میتونیم بگوییم که افغانستان یک کشور کوهستانی است. شاگرد عزیز شما میتونین جملات دیگه هم جور کنین و بیشتر از ما که ما بر شما جور کردیم. امیدوار است شاگرد عزیز فعالیت هم فهمیده باشین. ګرانو زده کوونکو لر بس بل فعالیت د مونږ بل فعالیت کې ویل دي چې لاندیني انځورونه مونږ ته راکړي، تاسو به انځور وینئ او هغه ته به یو جمله جوړول به وایي چې د انځور د څه شي ده، بیا د هر څه شي چې هغه ته به جمله جوړو. چې دلته اولینی انځور ګرانو زده کوونکو د میوو ده، ډېرې ښایسته ښایسته میوې دي. نو مونږ کولی شو دلته جوړ کړو چې زموږ هیواد ډېرې مزهداره میوې لري یا زموږ هیواد ډېرې میوې لري. هر رقم جمله چې ګرانو زده کوونکو تاسې هم وغواړئ کولی شئ ورته جوړ کړئ. د دې تر څنګ ګرانو زده کوونکو تاسو د بل انځور ګورئ چې دا بل انځور د یو مسجد انځور ده، جومات د ګرانو زده کوونکو چې موږ کولی شو ووایو چې په جومات کې لمونځ کیږي. یا هم ګرانو زده کوونکو څنګ ته د هغه د غره عکس ده ګرانو زده کوونکو، غر ده چې موږ دلته کولی شو چې جمله جوړه کړو چې زموږ هیواد یو غرنی هیواد ده. ګرانو زده کوونکو چې تاسو کولی شئ د ده نه ښې او بهتره جملې هم د نظر تصویرو ته وګورئ او جوړې کړئ. نو ګرانو زده کوونکو هیلهمند یم نننی درس مو زده کړی اوسېږي. لاړ به سو کورنۍ دنده محاوره یعنی مرکه یا خبرې اترې به دي چې تاسو به په 2 نفره کېږي او دا محاوره به سرته رسوي تر څو تاسو د هیواد په هکله په دري ژبه اوسئ کولی خبرې. او بل ګرانو زده کوونکو لاندینۍ کلمې چې وطن، میوه او کور ده، دا به په مناسبو جملو کې څه شی کوئ کار کوئ، بیا به په منظم شکل خپل په کتابچه کې لیکئ. یعنی د وطن او میوه او کو یعنی غر ته به چه شی کوی، تاسو په منظم شکل جمله جوړوی. شاگرد عزیز میریم به طرف کارخانگیتان محاوره است. محاوره میکنیم بین دو شخص تا شما بیشتر در مورد عنوانی که خواندیم یعنی وطن بیشتر بدانیم و بتانید صحبت کنیم. و همچنین شاگرد عزیز کارخانگی دیگه‌تان کلمه های وطن، میوه و کو را در جمله های مناسب به کار برده و کتابچه‌تان به شکل منظم و پاک بنویسید. شاگرد عزیز این بود درس امروزی که به شما ارائه کردم. امیدوار هستم از درس امروزی چیزا مخته باشین، کارخانگی تا به شکل منظم انجام بدین و دوباره در کامنت به من ارسال کنید تا ما ببینم کی بیشتر علاقه‌مند انجام دادن کارخانگی است و پابند درس می باشه. و همچنین شاگرد عزیز اگر میخواین از ویدیوهای درسی دیگر ما مستفید شوید، صفحه ما را لایک و سابسکرایب کنید تا دیدار بعد که ما به شما حاضر میشم و درس جدید دیگری را براتون ارائه میکنم. شما را به الله پاک میسپارم. الله حافظتان.